بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. د حفصه رضی الله تعالی عنها سیرت هغه مونږ شروع کړو. پای کې د حفصه رضی الله عنها د هغې تاریخ پیدایش، موضع د پیدایش او دارنګې د حفصه رضی الله عنها پورا سلسله نسب هغه مونږ مخکې ذکر کړه. دارنګې د حفصه رضی الله عنها د پلار متعلق چې هغه عمر بن الخطاب خلیفة الثانی، هغې په باره کې څه بعضې معلومات هغه مخکې مونږ بیان کړه. د حفصه رضی الله عنها د مور متعلق او دارنګې د هغې د ورونو او د هغې د ماما متعلق چې د هغې ماماګان څوک وو، د هغې متعلق ننني درس کې به انشاءالله هغه وضاحت کیږي. د حفصه رضی الله عنها د مور نومو زینب او زینب دا د مزعون لور وه. مزعون هغه د حبیب زوی او حبیب بیا د وهب او وهب د حذافه او حذافه د جمح د هغې زوی و. د دې زینب ورونو عثمان، عبدالله، قدامه او دارنګې صاحب، دا ټول د مزعون الجمحي بچي و. عثمان، عبدالله، قدامه او صاحب د هغې بچي و. زینب زوجة عمر بن الخطاب، دا د عمر بن الخطاب ښځه وه او دارنګې ووالدة اولاده د عمر رضی الله عنه د اولاد مور وه. د دینه د عمر رضی الله عنه اولاد پیدا شوي وو. عبدالله د دینه پیدا و، عبدالرحمن د دینه پیدا و، دارنګې حفصه رضی الله عنها هغه د دینه پیدا وه. بعضې اهل سیرو دا ذکر کړي ده چې زینب رضی الله عنها هم په هغه مهاجراتو صحابه کرامو کې د صحابیاتو کې داخله ده. دی هم هجرت کړی دی، لیکن صاحب الاصابه هغې دا فرمایلی دي، وایي زه یریږم د دې نه چې دا وهم وي چې دی هجرت کړی دی. وایي په دې کې یو قسم له هغه وهم واقع کیږي او صحیح دا ثابت نه ده چې دی هجرت کړی دی. ځکه وایي دا د اکثرو علماو نه او د اکثرو اهل سیرو نه دا را نقل دي چې دا په مکه کې وفات شوی و، د هجرت نه مخکې. دا د هجرت نه مخکې وفات شوی و. نو د دې وجې نه بعضې علماو دا ویلي چې دې هجرت نه دی کړی. د حفصه رضی الله عنها مور هغې هجرت نه دی کړی او بعض وایي چې هجرت یې کړی، لکه د هغې اقوال مخکې مونږ ذکر کړه. د حفصه رضی الله عنها د مور چې دا د حفصه رضی الله عنها نیا کیږي، هغه څوک ده د هغې ذکر کول هغه پکار دی. طلیحه بنت جدعان، طلیحه دا د حفصه رضی الله عنها نیا وه او دا طلیحه چې کوم دی د جدعان لور وه او دا جدعان دا د عبدالله پلارو. جدعان د دې طلیحه د هغې چې کوم رور عبدالله، هغې ورورو عبدالله ابن جدعان ابن کعب ابن سعید ابن تیم ابن مره، دا د هغې بیا سلسله نسب کې دا ذکر کیږي. د حفصه رضی الله عنها د مور چې هغه طلیحه ده، د هغې ذکر مونږ وکړو. د حفصه رضی الله عنها ورونه، د هغې څو ورونه، نو د هغې د ورونو په باره کې راځي چې یو د هغې په دې ورونو کې خو چې د دې اخ شقیقو هغه عبدالله ابن عمر ابن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، یو ورور د هغې عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عمر ابن الخطاب. د عبدالله ابن عمر باره کې مونږ مخکې دا ذکر کړه چې دا د اوچت مقام والا و. علماو دې له لقب ورکړی المحدث الامام الصدوق، احادیث ډېر یادونکي والا او ډېر احادیث دته یادو
او دارنګ ډیر یو رښتینی انسان او د هغې تذکره کې به انشاءالله موږ وروسته ذکر کړو چې دا هم د ډېر اوچتو صفاتو والا انسان عبدالله ابن عمر مخکې موږ وفرمایل هغه صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په بدر کې دا پیش کړلی شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ټیم کې ماشوم هغه شمار کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له اجازت ورنکو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا په احد کې پیش کړلی شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم دغه رنګي دا ماشوم وګڼو او دا رنګي دل رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورنکو دا یې وجه دا و چې مخکې مونږ ذکر کړي مخکې درس کې چې دا اصل کې په دریم کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په دریم کال باندې دا پیدا شوی او دا رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو مکی مدینی طرف ته راتو نو دا په هغه ټیم کې د لسو کالو عبدالله ابن عمر په هغه ټیم کې د لسو کالو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دله اجازت ورنکو د بدر ته د تللو دپاره دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته اجازت ورنکو د احد ته د تللو دپاره وجه دا و چې هغه ټیم کې لا ماشوم بیا چې کله د جنگ خندق ټیم راغی نو جنگ خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پیش کړلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول اجازت ورکړه په هغه ټیم کې دا د 15 کالو شوی د 15 کالو عمر نو هغې له رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اجازت به ورکړو د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په باره کې جابر رضی الله عنه فرمایلی دي چې په من کې هر یو انسان هغه داسې دی چې هغه دنیا ته اکثره مایله شوی او دارنګې دنیا هغې ته مایله شوې ده لیکن عبدالله ابن عمر چې دی که نه هغه داسې یو کس دی چې هغه نه دنیا ته مایله شوی دی نه دنیا هغه ته مایله شوې دا داسې یو زاهد انسان او ډېر متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشهور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې او کوشش به دا کو چې په هر ځای کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د زندگی تیروله د دې وجې نه د سدي نه دا رانقل هغه فرمایي رأیت نفرا من اصحابنا الصحابة وایي ما په صحابو کې څه کسان هغه لیدلي چې هغوی به دا ویله كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم هغوی به دا خیال کو چې موږ په هغه حال باندې نیو صحابو به دا ویل چې په کوم حالت باندې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نه تللی یعنې خامخا هغه وخت کې زمونږ ایمان زمونږ جذبې هغه جدا او اوس جدا دی الا ابن عمر مگر ابن عمر چې و که نه د هغې ایمان او د هغې جذبه بعینه همغه شانتې وه یعنې دا ډېر یو اوچت اخلاق والا یو انسان د اوچت عبادت والا انسان او دارنګي د ډیر زهد والا انسان اهل سیر لیکي چې عبد الله ابن عمر دا تقریبا 2 یا 3 هجری کې هغه وفات شوی او دارنګي مکه کې په صحابه کرامو کې اخیرنی صحابي عبد الله ابن عمر چې دا وفات شوی نو دا خو د حفصه رضی الله عنها یو ورور عبد الله ابن عمر دا عباره کې مونږ دا ذکر وکړو د حفصه رضی الله عنها یو بل ورور چې هغه مشهور دی په عبدالرحمن باندې او اهل سیر لیکي چې د حفصه رضی الله عنها 3 ورونه چې هغه په عبدالرحمن باندې مشهور یو هغه ورور اخ شقیق چې کوم په پلار او په مور کې ورسره شریکو د حفصه رضی الله عنها سره هغه عبدالرحمن د حفصه رضی الله عنها نه هغه مشهور او دارنګه د عبد الله ابن عمر نه مشهور دویم عبدالرحمن هغې ته ویلی کېدو عبدالرحمن چې هغه عبدالرحمن اوسط هغې ته ویلی کېدو عبدالرحمن الاوسط او ویکنه ابا شحمه هغې ته به ابا شحمه ویلی کېدو لیکن دا دویم ورور چې د عبدالرحمن دا د حفصه رضی الله عنها شقیق ورور نو بلکې دا د حفصه رضی الله عنها ورورو په پلار کې سره شریکو مور د هغې جدا وه ځکه د هغې د مور نوم
علما فرمای ام لهمه د هغې د مور نومو. یو بل ورور اخ اصغر اورکوټې چې هغې ته ابوالمجبر ویلی کېدو، ابوالمجبر هغې ته هم عبدالرحمن ویلی کېدو. نو دغه درې ورونه د حفصې رضی الله عنها هغه په عبدالرحمن باندې هغه مشهور و. د حفصې رضی الله عنها خویندې د هغې په خویندو کې یو خور هغه ذکر کیږي چې د حفصې رضی الله عنها یو خور وه او اهل سیر لیکي چې د هغې نومه فاطمه بنت عمر، فاطمه د هغې نومو. طبقات د ابن سعد کې هغه ذکر کوي، لیکن ای دا لیکلی دي چې د دې په باره کې څه اهل سیر نور تذکره نه ده کړې، د هغې څه تاریخ وغیره نور نه دی ذکر کړی. د حفصې رضی الله عنها ماما ځکه دا هم د هغې په کورنۍ کې راځي او د هغې سره دیو کورنۍ تړلې شوې ده. مشهور د هغې هم ډېرې کارنامې دي. عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا هم د حفصې رضی الله عنها ماما دی. عثمان ابن مزعون ابن حبیب ابن وهب ابن حذافه ابن جمح چې دا مشهور په ابو الصائب باندې. عثمان ابن مزعون د دې اسم کنیه ابو الصائب او دا من سادات المهاجرین، دغه مهاجرین نو چې کوم په سردارانو کې هغه شمارلی کېدو او دارنګې په مشرانو کې دا حسابېدو. علما فرمایي ومن اولیاء الله المتقین، دا د الله رب العزت په اولیاو کې حسابېدو. دله الله رب العزت ډېره تقوا ورکړې وه، ډېره پرهیزګاري ورکړې وه. ګوره دا د حفصې رضی الله عنها ماما دی. الله رب العزت دلم یو لوی مقام ورکړی او دا په هغه کسانو کې حسابېږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې وفات شوي او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې سعادت هم دته میلاو شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې جنازه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان ابن مزعون په باره کې ډېر روایتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي د هغې د فضیلت متعلق. حفصه رضی الله عنها د هغې د ماما په باره کې دا راځي د عثمان ابن مزعون په باره کې چې دا اصل کې 2 هجرتونه کړي وو. حبشو ته هم د دې هجرت شوی و، بیا د هغې ځای نه چې کوم دی دا مدینې ته هم د دې هجرت شوی و. نو د دې وجې نه دا د 2 هجرتونو والا صاحب 2 هجرتونه یې کړي او د دې وفات د جنگ بدر نه وروسته علما فرمایي د ده وفات هغه واقع شوی او کان عابدا مجتهدا، ډېر عبادت کوونکی به او دارنګې یو په عبادت کې ډېر هغه کوشش کوونکی انسانو. عثمان ابن مزعون په باره کې دا راځي. عثمان ابن مزعون دا هغه صحابي دی اولو من دفن ببقیع الغرقدی، په جنت البقیع کې اول چې کوم دی دا دفن شوی، اولنی مړی دا چې کوم دی په دې مقبره کې دا و. کله چې دا دفن کړلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د سر په خوا کې د قبر د سر سره یو ګټه کېښودله او وی فرمایل هذا قبر فرطنا، دا زمونږ د مرګري چې زمونږ نه مخکې تلی دی دا د هغې قبر دی او په هغې باندې زه دا یو نښه ږدمه چې دا چېرته زمونږ نه غلط نشي. دا د عثمان ابن مزعون خصوصیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل. عثمان ابن مزعون رضی الله عنه په باره کې راځي دا هغه صحابي دی چې دی حرم الخمر قبل الحرمه بجاهلیه، د په ځان باندې شراب د حرمت نه مخکې حرام کړي. شراب لا حرام شوي نه و لیکن د به نسکل د به دا ویل چې درې معنی انسان ذهن خرابېږي، عقل یې خرابېږي. یو هوښیار انسان له دا پکار نه دي چې هغه د شراب وڅکي. نو دې وجې نه عثمان ابن مزعون د جاهلیت په دور کې هم شراب بنسکل. د عثمان ابن مزعون په باره کې اهل سیر لیکي چې دا د شعبان په میاشت باندې او دارنګې 3 کال د هجرتو چې دا وفات شو عثمان ابن مزعون. عایشې رضی الله عنها نه دا رانقل دي
وی دا چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راغی عثمان ابن مزعون هغه مړ پروت لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راښکته شو او دارنګې عثمان ابن مزعون یې ښکل کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم جړلې حتی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښ کې مبارکې د عثمان ابن مزعون په مخ باندې دا پرېوتلې دا د حفصې رضی الله عنها د ماما په باره کې دا خصوصیت دی د عثمان ابن مزعون رضی الله عنها په باره کې دا راځي و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وفات شوه هغه د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه په خوا کې هغه دفن کړلی شوه او دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغې لور ته دا خطاب وکړو پس د مرګه چې الحقی بسلفنا الخیر عثمان ابن مزعون زمونږ یو مخکې یو نیک انسان مړ شوی دی هغه زمونږ نه مخکې تلی دی او ته هغې سره یو ځای شه مانه په دغه مقبره کې تم د هغې سره ښخه شه نو عثمان ابن مزعون دا د صفیې رضی الله عنها په ماماګانو کې راځي او دا هغه ماما دی د صفیې رضی الله عنها چې جنتی دی او دارنګي د بدر د غزا نه وروسته دا وفات شوی نو هر کله چې د هغې ماما دومره بهتر شو د هغې ورونه دومره بهتر شو دارنګي د هغې پلار دومره بهتر شو د هغې کورنۍ داسې بهتره شوه نو معلومیږي دا چې صفیه رضی الله عنها هم د کمال نه خالی نه ده د هغې هم ډېر خصوصیات دي ډېر صفات دي چې د هغې خصوصیات او د هغې د صفاتو په باره کې به بیا رفته رفته انشاءالله مختلفو درسونو کې مونږ تذکرې کوو چې د هغې خپل اخلاق څه د رسول الله وسلم سره زندگی څه وه او د حفصې رضی الله عنها مخکنی خاوند کم یو او بیا وروسته د چا سره نکاح وکړل شو د هغې متعلق به انشاءالله نور بحثونه کوو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائلين د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ